دغه هو همدغه کوټه ده، هو همدغه دی، دغه بسترې دی، نه همدغه بسترې دی. خدای مو عمر درکړي، دغه کومک را سره وکړي. دا مکۍ چې مو نو کور کې وړه لرو نه هغه یې چې هم نه لرو. پنځه مې مخکې هم درکړو، دا هم واخله، دا 1.5 دا هم واخله بچیه. څه شو؟ دا څه شوي؟ 2000 هغې باندې غوړین کېږي، سبزي مبزي مو کور ته خدای دې عمر درکړي، خدای دې ژوندی لره، خدای دې تېره درکړي، خدای دې ژوندی لره، خدای دې دوستانو. په نوره نړۍ کې هیڅ کله ماشوم دومره بغارې نه وهي او نه دا غوښتنه کوي چې ما په کور کې اوړه نشته، زما په کور کې سبزي نشته او زما په کور کې فلان نشته بستان. تاسو وګورئ، تاسو د دې ماشوم اوښکو ته وګورئ، د دې ماشوم درد ته وګورئ، د دې ماشوم په هره چغه کې یو درد پروت دی. دا یوه خبره کوي چې موږ کره کور کې اوړه نشته، پلار مې لګیا ده د خلکو کورونه وچه ډوډۍ راوړي او موږ ته یې راوړي. ګاونډ کې هم خلک دي څوک موږ ته څه نه رالېږي، بېګا مو یې تورچي کې ډوډۍ خوړلې ده، تورچي سره هم ډوډۍ خوړلې ده. الله دې د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي. واقعا ډېره دردونکې ده. موږ په ټول افغان ملت باندې غږ کوو، څومره سرمایداره خلک دي، د دې خلکو ادرس موږ ورکولی شو. دغه دې ورور دی؟ ته کار نه کوي؟ زه کراچۍ چلوم بازار کې. څو روپۍ ګټې د ورځې؟ 50 شپېته 100 روپۍ کور ته. دوه ورونه مې دي عملیان دي. عملیان دي بچیه؟ خدایا ته پوی مهربان شي ته یې وساتې. زه خپله لاړم کابل کې همدې پسې داسې مې ژړلې، داسې مې ژړل، بیا ښه کېږي نه. موږ څنګه ورته څه شی ورته راوکړو، بیا ښه کېږي نه. څه خبرې موږ نه ده لیدلی، موږ نه ده لیدلی. نه لږ لږ اوس بېرته راسي کور کې کښېني. هو همدغه خیمه کې پلار مې څه ویني، داسې به دی هغه داسې اوس موږ پلار مې ویني داسې به. دوستانو دا د دوی بدبختانه بس بېروزګارۍ له وجې یا د مستۍ له وجې دا نشهیي توکي کوي. دغه خیمه کې پروت وي، شپه ورځ پکې پروت وي. دا خورې وایي چې زه کابل ته ورسره لاړم، 2 کاله به چې بستر کابل ته موږ لاړلو، 2 میاشتې که 8 میاشتې دا موږ لاړلو، کار هم کوو، مالې څه چې شی وګټو راوړو موږ یو هغه ته حیران. دا مې ورور ده، بل مې هم ده، یو مې دغه ورور په حال ده، نور نشته. بل هم پوډري دی؟ هغه پوډري نه ده، هغه همداسې هغه ده، پخې معصوره دي، یو دغه پکې هغه ده. پلار مې ویني داسې حال باندې ده، د کلمې تکه تکه دي، ګرانه اپونه پاکه یاته موږ ته راوړي، موږ خورو. الله دې خیر کړي. موږ په ټولو دوستانو باندې غږ کوو چې د دې کورنۍ لازمه همکاري موږ سره د دې کورنۍ دپاره وکړئ. واقعا ډېر دردونکې حالت ته چې د دروازه باندې موږ راننوت یو، د دې کوچنۍ ماشوم یې اوښکې نه وچېږي، ژاړي، هغه بل ورور یې ژاړي، دا ورور یې عملي دی، یو بل ورور یې معیوبه دی، پلار یې خپله تکلیف لري، پردیو کورونو باندې ګرځي، وچه ډوډۍ او کنارابونه د خلکو صفا کوي. دې ماشومانو ته رزق راوړي. دومره کوچنی ماشوم سره باید د رزق غم نه وي، د سره باید د کتاب او د مدرسې او د مکتب غم وي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې دغسې حالت دی. الله دې په ټول افغانستان ملت باندې خاص رحم وکړي.